ښه دا یو ورور سوال کړی دی او دا سوال لږ اوږد دی او جواب به دومره اوږد نه وي. وایي د مولوي صاحب نه مې قصه اورېده. یو خو مونږ کې مشکل دی چې هر چا ته مولوي صاحب وایو، یعنې که هغه په بس دې منبر ته اوس که تاسو کې څوک راپاڅي دې سپیکر ته ودرېږي داسې دی اجازه کتاب بیان وکړي، خلک وایي چې اجازه مولوي صاحب بیان کړ. او که زما نه دي داسې با اثره خبرې وکړي نو کېدای شي په ما کراس راکاږي چې دا بل یو نوی غټالي پیدا شي. نو خو موږ اخوا دې ته نه ګورو چې څه دي او څه نه دي. بس چې د ګیري والا خبرو کې موږ مولوي صاحب بیان کړه. الله بندګانو دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ. او داسې هم کېدای شي چې په رښتیا مولوي صاحب کړی او مولوي صاحب پکې خطا شوی، نو دواړو طرفونو ته سوچ پکار دی. وایي چې مولوي صاحب بیان کړ، صلی الله علیه چې دا به ملا و یا به نه و، او کېدای شي زما چې څومره غالب ګمان دی امیر صاحب و. لکه زموږ دا کمپونه چې د دعوت شوق ډېر لري، د مروجه کم تبلیغ چې کېږي دوی سره علم کم دی. نو قصه دا کوله چې یو کس سهار وختي راپاڅېدو یا د شپې په اخرنۍ برخه کې راپاڅېدو، ځان یې تیاره و چې لاړ شي سهار لمانځه له کیسې ته وکېږي. کیسې څنګه خلکو خوښ اوس که چا دې نه کلیپ جوړ کړو دا بله کیسه چلېږي نه، سبا دا کیسه راوتې ده. دا مخکې ورځ کې ما په یو کس باندې رد وکړو، مولوي صاحب باندې، هغه مولوي صاحب ته ویلي چې یو ښځې د ده لمونځ نه قبلېږي. اورېدلی تاسو که نه؟ هغې ما رد وکړو. نو ما دا وایي ما یو کس دا وایي چې د چا یوه ښځه د ده لمونځ نه کېږي، بل دقسې نه کلیپ جوړ کړه، خبره به ما راوته پره. اوس زموږ خلکو تحقیق نه کوي، که دا دې مخکې دا لکه ته لږ شاته لاړ شه، لږ مخکې لاړ شه چې د خبرې وضاحت وشي. نو اوس یو سړی داسې نه چې کومه قصه زه بیانوم دا راوالي او هغه مخکې ټکی ترې درکړی دی چې یو چا دا وي او دغه بیان نو ډېر احتیاط کوي د کټ کوټ کې. چېرته د عالم بیان نشر کوي که نه، نو پوره معلومات کوي چې دا خبره د څنګه کړې ده. نن سبا خو د میډیا دور دی، او بل نن سبا خو دغه راوتې ده الذکاء الاصطناعي چې ورته ویل کېږي. ته د یو چا اواز ور واچوه چې زما د ده په اواز کې خبرې پکار دي، او خبره ورته ته وکړه، عقل د اواز ته به واړئ. دغه شان تصویرات، دغه شان ویډیوګانې، دغه شان لیکل، نو ډېر احتیاط کوئ. الله دې موږ ټول باندې پردې راواچي او الله دې موږ د داسې کارونو نه وساتي. کیسه دا ده چې یو کس سهار راپاڅېدو وختي یا د شپې په اخرنۍ برخه کې ځان یې سهار لمانځه ته تیار او داسې مو داسې وکړو کپړې واچولې کور نه ووتو جومات ته روان او دې د وړوکوالي نه مې عادت و سهار لمانځه به وختي ځکه چې مور پلار ورته تربیت ورکړ جمعې له به تو جومات ته. نو یوه ورځ دی ووتو، په دې لاره کې ده ټینډک وخوړو، په لاره کې ده ټینډک وخوړو او دی راولېدو او کمیس یې هم لږ وشلېدو، کمیس یې وشلېدو. دی چې کور ته راغی واپس چې کپړې بدلې کړم، نو کور ته واپس راغی، جامې بدلې کړې، نور یې واچولې، نه غوسه شو نه به دې ردي وویل، په ارام راپاڅېدو کور ته لاړ، کپړې بدلې کړې، بیا راووتو. چې راغی بیا د جومات په لار روان دی، بیا یې ټینډک وخوړو. چې ټینډک یې وخوړو دی راولېدو، نو بیا یې د کپړو سیسه هغه وشلېده، دی بیا کور ته لاړ، ده بیا یې د کپړې وشلېدې، اوس غوسه نه شو، هېڅ یې ونه او بیا یې چې دی کپړې واچولې راووتو. دا د څویم پېر شو؟ درېیم پېر. لکه مطلب چې جومات جمع نه پرېښود او نه چاته غوسه شو، نه کنځلې بدلې. په درېیم پېر کې دی بیا ټینډک یې وخوړو. چې ټینډک یې وخوړو نو دی اولېدو ولو، خو داسې محسوسه کړه لکه چا چې دی ونیو. سړی ډېر حیران شو، خو شاته یې وکتو چې دا چا زه راونیوم نو څوک نه و. نو څه وخته پورې غلی ودرېدو، بیا جومات ته روان شو. په دې لاره ورته چا وویل، دی اواز واورېدو، تا ته پته ده زه څوک یم؟ هغه ورته نه، وایي ما ته منع کړې د دې اورېدو نه. سړي ورته ته څوک یې؟ وایي زه شیطان یم، ما ته منع کړه. هغه ورته چې ته شیطان یې، تا ولې زه د ګرځېدو نه منع کړم؟ هغه ورته دا وایي چې ګوره ته اول پېر راولېدې، کور ته لاړې، کپړې دې بدلې کړې، رب العالمین ستا هر ګناه وبخله، هغې د الله ستا هر ګناه وبخله. په دویم پېر چې ته راغلې، بیا ته راولېدې، ته بیا لاړې، کپړې دې بدلې کړې، ښه په ارام بیا راووتې، رب العالمین ستا کورنۍ ته ټولو ګناهونه وبخلې. په درېیم پېر بیا ته راغلې، تا ټینډک وخوړو، ته راولېدو والا وې، نو ما راولېدو ته په دې پرې نه ښودې ځکه دې پېر له الله رب العزت ستا د ټول محلې والا ګناهونه بخلي. نږدې و چې تاسو سبحان الله ویلی، خدای دې کنټرول کوو. چې موږ د دې کیسو سره دومره عادت شوي یو که نه. دا کیسې کړې وو که نه، دا مشهوره کیسې ده، دا همدغه قسم کیسې دي، دا ضرور د دې وضاحت کوي. ځکه چې ما تاسو وکړو نو بعضو خولې تیارولې سبحان الله ته، موږ سوچ نه کوو مسلې ته او کیسې ته او خبرې ته. دا ضرور چې ته دې باره کې څه وې، نو سړی حیران شي چې څه ووایو څه ونه وایو، له کوم ځای شروع کړو په کوم ځای ختمه کړو. دا کیسه په تاریخ کې، د حدیثونو په کتابونو کې، د علم په کتابونو کې د دې د سره اصل نسل نشته. یوه. دویمه، مونږ چې دا کیسه واورو نو مونږ ته به ډېرې خبرې ښکاري چې دا شریعت خلاف دي. اولنۍ خبره، شیطان د دې سړي سره خبرې څنګه وکړي؟ شیطان خو وسوسه اچولی شي چې دې کله په اصلي شکل کې، نو بیا وسوسه اچولی شي خو په اصلي شکل کې خو چا سره خبرې نه کوي. چې شکل بدل کړي هغه جدا مسله ده، که دا طاقت الله ورکړی د پیري له او شیطان له چې دې شکل بدل کړي، خو چې دې کله شکل بدل کړي هغه انسان ته ښکاري چې په خپل اصلي شکل کې بیا نه ښکاري او نه چا سره باید دې خبرې کوي. نو د سره څنګه خبرې وکړي؟ د خو چې ښکارېدو ته نه که نه، نو چې ښکارېدو نه معنی ده چې په اصلي شکل کې و، نو چې په اصلي شکل کې و نو بیا پیري د سره څنګه خبرې وکړي؟ خیال هم دی که نه دی؟ دویمه، وایي دی به د درېیم پېر اورېدو ولو د شیطان راټینګ کړو، یاد کړئ چې رب العالمین اورېدلي کړي که نه، نو شیطان نه چې د دنیا د ټول پیریان او ټول انسانان راجمع شي دا سړی نشي بچولی.
دی بولیږي. نو څنګه رامنې کو او ساتنه کوونکې په دې ځایونو کې الله وایي د انسان نه مخکې او شاته ملایک دي چې د حفاظت کوي. نو د حفاظت خو ملایک کوي، شیطان کوم ځای کې دا اوس هغه رسي چې هغه زموږ حفاظت کوي. دوه خبرې شو. درېیمه د ټولو نه پکې غټه خبره هغه ده، د غټ دروغ پکې دی. وایي په اول پیر کې څوک وبخلی شو؟ د دې کس ټول ګناهونه وبخلی شو. په درېیم پیر کې کور والا او شیطان راونیو کې درېیم پیر کې ټول محلې والا. ګوره موږ د دې سړي د عمل ته کمزوري نه ګورو چې عمل دی سهار منزله تله 3 پیرې راولیدو کپړه ده بدله کړه. خو دا کوم فضیلت چې دې کې بیان شوی دی که نه، دا خو دا مجاهد دپاره هم نه دی چې په جهاد کې تنده کوهره راولېږي. خو د هغه ګناهونه بخښلی کېږي که نه چې سړی شهید شي، خو داسې شته چې ټولې محلي ګناهونه بخښلی کېږي. محلي ګناهونه کوم ځای کې بخښلی کېږي. او بیا دې له راشه د یو نیک عمله سړي د راسه الله رب العزت ټول کلی بخښي. که د بل چا په دیندارۍ باندې ټول بخښلی کېدی، یو د چا کار بل چا له فایده ورکولی، د ابراهیم علیه السلام پلار به بخښلی شوی، د نوح علیه السلام زوی به بخښلی شوی. پلار د پیغمبر دی، عام سړی نه دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب به بخښلی شوی. واره کومه هستي ده. نو تاریخ چې موږ راوالو صحابه کرام باندې لږې سختې تېرې شوي، ټوټې ټوټې شوي د الله په لار کې. خو دا فضیلت یو ته هم نه دی میلاو شوی چې د هغه د لاسه الله د هغه ټوله محله بخښلې ده. نو څنګه چې ته سهار منزل روان یې ستا په ولیدو باندې الله رب العزت ټوله محله بخښي؟ نه. نو دې کې یو دا مخالفت هم دی. بله خبره بله او دا ډېره اهمه، شیطان ته څنګه پته ولګېده چې الله رب العزت اول ده ته بخښنه وکړه، بیا د کورنۍ ته وکړه، اوس د محلې ته کوي. دا خو د غیبو خبره. که موږ لږ عقل استعمال کړو که نه، موږ په ډېر څه باندې پوه شو. خو موږ د عقل بالکل په تیلي کې بند کړی. پښتانه هغه قوم دی، زه دا خبره اکثر کوم، پښتانه ډېر هوښیار خلک دي الحمدلله، چې یو کار کله کوي که نه، که دنیوي او که دیني. د نورو قومونو به د الله په توفیق سره دوی مخکې کېږي، خو مشکل دا چې کوي نه. که ته زموږ ډاکټران ویني، که ته زموږ انجینران ویني، که ته زموږ ساینسدانان ویني، که ته زموږ بل یو دنیوي تعلیم والا ویني، هغه د نورو نه مخکې ګوري په غټو غټو عهدو باندې، غټ تعلیمونه. بیا که دیني دغه راشي، زموږ علما، زموږ استادان، زموږ مفتیان د هغوی علم ته څه نه شي. خو مشکل مو کېدای چې کوي نه. نو الحمدلله موږ خو هوښیار خلک یو، خو هغه عقل پته نه شي تیرې کې د بعضو بند کړی چې ګوره د استعمال سره دا کمېږي که څنګه. موږ لږ سوچ وکړو چې دا سړی چې دا کومه قصه کوي، هر څه ګاډي ته کا وایي مولوي صاحب، امیر صاحب، سابیاق صاحب، مفتي صاحب، دا قصه په کوم ځای کې راغلې ده؟ بس موږ دا سوال نه کوو، دا په کوم ځای کې راغلې ده؟ سند ووایه ماته. نو د سند قصه چې دې راواغسته بس خبره به ټوله صفای شي. دا نورې خبرې خو لا پرېږده، خو لا موږ پکې ډېر وضاحت وکړو. نو ګوره د دې قسمه قصو نه ځان لرې ساتئ. هلته یو کس روان و، هغه ووایي، او یو بزرګ راغلی، هغه ووایي. او زه به درته یو حدیث ذکر کړم، کېدای شي تاسو اول پرې راوړئ. دا حدیث صحیح حدیث دی، شیخ الباني په سلسله صحیحه کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان بني اسرائیل لما هلكوا قصوا. د بني اسرائیلو د تباهۍ یو وجه دا و چې هغوی قصې به بیانولې، ټول دیني قصو ته اړولی. نو قصې هغه بیان کوي چې الله بیان کړي، الله رسول بیان کړي، صحابه کرام بیان کړي. او که ته د خپل دور یو قسم کې خو چې قسم مسنده وي، مسنده څه مطلب دی؟ چې دروغ نه سند دي، یو کس ویلي دي بالکل. خو صرف دا خو نه چې د شریعت خلاف. وګوره چې حقیقي و د شریعت به خلاف نه، دا یاد کړئ چې حقیقي و او شریعت خلاف نه. لکه اوس یو سړی ماته قصه کوي، ماته چې زه سهار منزل روان وم او وښویدم او شیطان راته غږ وکړو. اوس سند خو دلته زما پورې صحیح دی، زه هم دې دا قصه کوي. خو چې ده کله وایي شیطان پکې غږ وکړو، پوه شه دا سړی دروغجن دی. نو سند لاړ څه شو؟ ختم شو. دې سند کې چې دروغجن راغی، قصه ختمه شوه. ښه دا سړی ښه رښتینی دی، چې رښتینی دی دی به دا قصه وکړي؟ دا کېدی نه شي. نو ګوره سند څومره اهم دی، څومره اهم دی. دنیوي خبرو کې هم او د دینه خو بیا عبادت دی، خو دنیوي کې هم دا خبره ماته پلاني کړې چې موږ ته کس معلوم وي، چا کړې ده چا نه ده کړې.